سلام، وخت مو بخیر. سیمل عزیزیم با ما را راوم د دې مهال مهمه وروستۍ خبرونو ته. د ټولګټو چارو وزیر د کابل غزنی د لوی لارې له کاري بهیر څخه لیدنه کړې. د ټولګټو چارو وزیر ملا محمد عیسی ثانی د کابل غزنی لوی لارې د دویم لاین سړک د لومړي برخې له کاري بهیر څخه لیدنه کړې. د ټولګټو وزیر د قراردادي شرکت مسؤلین او تخنیکي ټیم ته د سړک د کار کیفیت او پر وخت پای ته رسولو سپارښتنه کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو د راتلونکي ناستې کوربهتوب کوي. نوموړي دغه غونډه مهمه بلله. په پوره چمتووالي سره ویلي ایکو له مهمه سیمه ییزو سازمانونو څخه دی چې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، کلتوري او تخنیکي همکاریو پیاوړتیا په موخه جوړ شوی. افغانستان د ایران په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ به په ایران کې د افغانستان او پاکستان د ترینګلو اړیکو ته په کتو ایران له لوري په تهران کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د ځانګړو استازو په شتون کې غونډه دایره کړي. د تازه خبري سرچینو له مخې افغانستان وايي موږ ته بلنه هم راکړې خو موږ ګډون نه پکې کوو. سرچینې زیاتوي چې افغانستان وايي موږ د سیمې ټولو هیوادونو، سازمانونو او فارمټونو سره فعال اړیکې لرو. نو په داسې غونډه کې افغانستان ګډون کومه اړتیا نه ویني. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن شنبه د قوس 22مه د هیواد په 10 ولایتونو کې د واورې او باران د اورښت اټکل کړی دی. د یاد ریاست د خبرتیا له مخې په هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، دایکنډي، تخار، بدخشان ولایتونو کې واورې او باران ورېدو احتمال شته. قدرمن اوریدونکو خبرونه مو همدومره وو. تر بیا ښې چارې.